په 13 اګست کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط وروسته ګڼو مخکینیو چارواکو یو بل ته د پړۍ ګوته نیولې ده. په سلامونو مو هرکلی کوم د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره IFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د ملي مصالحې عالي شورا مخکینی مشر عبدالله د کابل د سقوط په ورځ په یوه لنډه ویډیو کلیپ کې ولسمشر غني ملامت کړی و چې د په ټکو ولس یې په بد وضعیت کې پرېښود. یو شمېر پخوانیو چارواکو بیا په خپل حمدالله محب ملامته کړی او تور لګوي چې د ملي امنیت سلاکار د نورو وزارتونو او دولتي ادارو په دندو کې لاسوهنه کوله. خو ښاغلی محب له BBC سره مرکه کې دا تورونه رد کړل او ټینګار یې وکړ چې د جمهوري نظام پر مهال هر وزارت او ادارې خپل واکونه او مسؤلیتونه درلودل. کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته د پخواني نظام ګڼ چارواکي له هېواد ووتل او دا مهال د نړۍ په بېلابېلو برخو کې مېشت دي. پخپله ولسمشر محمد اشرف غني متحد عربي اماراتو ته ولاړ او تر دې دمه د هغه هېواد د حکومت د میلمه پالنې په توګه هلته مېشت دی. د نوموړي د لومړي مرستیال امرالله صالح او کرزي ځای نه دی معلوم، خو داسې ګمان کېږي چې په تاجکستان کې مېشت دي. د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.